په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګېدلی، خو یو شمېر کروندګر وایي تر اوسه دوی ته بدیل کښتونه نه دي ورکړل شوي. د هرات په ولایت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی سره د کرنې او د کوکنارو بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي. او چې سهار موږ ته د دې په بدیل کې موږ ته شی راواسي، کود کیمیایي راکړي، زعفران راکړي یا هنج راکړي، موږ ته دلته باوړۍ وکیندي، موږ ته سولران نصب کړي، موږ سره کومک وکړي. اوله امارات وروسته خارجیان موږ سره دا کار وکړي، موږ به هیڅ وخت د دې کښت ته لاس نه اچو. دلته بیا د هرات د کرخ په ولسوالۍ کې کروندګر په ځنډ چې میاشت به یې کېږي د کوکنارو کرکیله کړې ده. دغه کروندګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د کوکنارو کښت ته یې مخه وکړه. دوی وایي که له دوی سره مرسته وشي او بدیل کښتونه ورکړل شي، چمتو دي چې د خپلو د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. دا خو یو څه پخوا خو نه کره کېدله او خلک ډېر مجبوره شول، وږي شول. دغه مځکه تقریبا دغه د 2 دونګه مځکه ده. د دغه مځکې په غنمو په وربشو شی نه کېده. ښځې دغه مځکه د دغه کوکنارو وکرل چې د دوی معاشیت د زندګۍ او د کور کلي دا اوس موږ سره مرسته وشي، دغه تاریخ چې په دغه حال دا اوس موږ متو دا ورکوو چې موږ سره مرسته وشي. نو چې مرسته بدبختي مرسته ونه نور مشکل هم خو د خلکو ډېر دی، خپل هم پوهېږي مشکلات د خلکو ډېر. په همدې حال کې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز مسئولین وایي چې دوی هڅه کوي د بدیلو کښتونو ودې سره د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. در ولایت هرات و باستان ما میتوانیم بدیل کشت خشخاش، کشت انبوه زعفران و حمایت از دواقین در بخش زعفران کاری را داشته باشیم که خوشبختانه هرات بهترین زعفران در سنوات اخیر داشته است و انشالله که مورد حمایت کاری نظام قرار میگیره و بخش زراعت به این مسئله توجه خاص خواهد داشتن. د اپریل میاشتې په سر کې د طالبانو مشر د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو پیر، پلور او قاچاق منع کړ او سرغړونکو سره یې د جدي چلند خبره وکړه. په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د کوکنارو د حاصل راټولولو فصل په پای ته رسېدو ده او د کوکنارو د کښت دویم پړاو به پیل شي، وبه کتل شي چې د کوکنارو پر کښت د بندیز فرمان به څومره عملي شي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ، هرات.